نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه، چا چې په دروغ باندې قسم وخوړ د بل چا مال هغه واغسته، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه، الله تعالی د لپاره جهنم واجب کو، جنت چې کوم دی هغه د باندې حرام شو. وان كان شيئا يسيرا، یو صحابي عرض وکړ یا رسول الله اگر چې معمولی غونې شوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو وان كان قضيبا من اراك، د پیرو دی ونی چې مساکون داخله خلک جوړوي یو ډاله ولې نوي، تا به قسم په ذریعه سره په دروغ باندې هغه د پلار خپل ځان ته واړوله، نو تعالی د قیامت پر ورځ باندې سزا ده چې تعالی پر جهنم واجب شو او جنت چې کوم دی هغه تعالی باره حرام شو. نو نن چې موږ یو بل پس باندې قسمونه خورو دا پوله نه ده او خود دروغ وخت پته یې وته چې دا زه دروغ وایم، او هغه چې کوم دی پټکې باز به کوم سپینه ګیرم زوي او دې په دروغ باندې قسم خوري، زه خو مزونه ډېر کوم او زه چې کوم دی هغه نور کارونه زما ډېر دي، زما تلاوتونه ډېر، ذکر اذکار ډېر دي، نفلونه خو ما ډېر زیات کړي دي، لیکن دا نفلونه لکه الله تبارک وتعالی چې خوشحالېږي هغه د معاملاتو په ذریعه سره خوشحالېږي، ستا معاملات خراب دي، ستا معاشرت خراب دی، ستا د وجه نه مسلمان ته تکلیف ورسېدو، الله دا نه غواړي چې مسلمان ته تکلیف ورسي، دغه وجه نه خو بار بار دا وایي چې چا مسلمان ته تکلیف لري که زه د ما ملګرتیا به هغه سره نو چې تکلیف کې واچو نو هغه لپاره دا سزاګانې دي. لہذا د بل ځمکه اخیستل، د بل ونه اخیستل، د بل واښه اخیستل چې دا پوله زما دا ستا ده، قسم به خوري په دروغ باندې او خپل ځان دغه شی راړي، یا بل کس راځي هغه په دروغ باندې قسمونه خوري خپل ځان دغه شی راړي، دا څومره لوی ګناه دی. الله تبارک وتعالی دې موږ د دې نه بچ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یقتطع احد مالا بیمین الا لقی الله وهو اجزم، د قیامت پر ورځ باندې چې کوم کس دروغ قسم خوړل دی د بل مال یې اخیستی دی، دی به د الله مخ لري په داسې حاله کې چې کوړ بیماري به باندې لګېدلې وي، دی به کوړ وي، یو غاړه به کته یو چته وي، فالجت به د الله مخ لري راځي، دومره لوی چې کوم دی هغه دا ګناه دی.